هر وخت انسي مذاق او خندا دا زړه توروي او په زړه باندې داغ پیدا کوي. دا هر وخت انسي مذاق، لطیفې او خنداګانې او په زور نارې او چغارې ته وایه ګوره څه حال راباندې جوړ سولو، دومره په زوره خاندي، دومره دا ګرده د نس ګیس ګرده راوباسي د خولې وروره په زوره خاندي. دغه څلورم پنځم کمرې پورې چې دی هغه اوازونه ځي. دا رقم انسانان چې دا دومره په زوره خاندي، دا یقینا د زړه چې دی زړه یې پوښتنه جنوه کې، زړه یې تک تورې چاودلی، بس په زوره موقع مازې ورمیلاوېږي چې وخاندي. باید یې معمولي مسکراټ وکړه. په دین اسلام کې دا دومره په زوره غاښونه ښکاره که په زوره د خولې څخه ګیس راوباسه لکه ټمبم دومره په زوره چې دی هغه وخاندي وروره، هغه دنیا په ځان خبر کې. دغسې انسانان چې هر ځاګی خاندي، دا خپل عزت د لاسه ورکوي او عزت بیلوي. سنجیده واوسیږي او که دا د خندا خبره وي نو معمولي مسکراهټ ورباندې ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل پښتو یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام پر یو موضوع باندې مجلس کوم. دا زما موټیویشنل ویډیوګانې دي. تاسو دغه په پلی لیست کې دا ویډیوګانې کتلی سئ. دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو ورکوم اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو زه به نن مجلس وکم. دا هر ځاګی چې ورته ګورې بعضې انسانان تاسو لیدلی نه پر معمولي شي باندې دومره په زوره وخاندي، او پر څنګ چې څوک ولاړ هغه ګسره د خاموشه طبیعت چې ولاړ یا په سوچو کې د غرق ولاړ هغه خوراکۍ ګسه وبېرېږي چې باید څه وسولو چې دومره په زوره ټک 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 ټکارې لري وروره خاندي نه. د کوم ځاګې پورې ستا د خندا اوازونه ځي. نو دا د خندا چې څوک ډېر کوي، په زموږ په مذهب اسلام کې ګسره دا ویل کېږي، د یو حدیث مفهوم دی چې څوک کم انسان چې بیخي زیات خاندي، د هغه زړه چې دی هغه سوکه داغونه پر راځي او د مخ نور چې دی هغه ختم کیږي. ولې ختم کیږي؟ چې دی ډیر خاندي. میډیکل موږ ته دا وایي، میډیکل ساینس دا وایي، نوی جدید ساینس چې وروره تی په زوره خاندي چې دا د زړه ناجوړي چې ده هغه مې ختم سي، دا پریشانیان هم ختم سي. و دا پریشانیانې ختم کېدن صرف دغه علاج دی چې ته په زوره خاندي. په قرآن شریف او په حدیثو په کتاب او په نورو خدا ثابته ده چې سکون سکینه چې ورته وایي چې پر انسان نازلیږي نه، داسې پر سکون انداز وي نه. لکه هغه غرمه چې څوک ډوډۍ وخوري بیا د ساتکۍ چې دی هغه کیلوله وکړي یا بیده سي یا داسې د خوب غلبه پر راسي. نو دا سکون. یا په مسجد کې چې څوک د تبلیغانو یو تقریر راوړي، کله د سهار وخت نه تعلیم کې تقریر کې یا شپږ نمبره وي نه، د خوب ورسي د جټکه ورسي. دا ولې؟ دا سکینه پر راسي، یو رحمت پر راسي، الله پاک یو رحم و کرم یو سکون پر نازل کی، خپل فضل و کرم پر نازل کی. نو سکون په دا اصلیږي چې ګرده ورځ خاندي، بس په دا باندې ټینشن ختم کیږي. باید ټینشن په د الله پاک په ذکر کلام، د الله پاک په مقدس کلام باندې وچاته سکون ملاویږي. توی خو یو ورځ دا د تسبیحات ووایاست، سلواره درود شریف، سلواره کلمه او سلواره استغفار، توی خو دغه درود سهار و ماښام دا کوئ، یا د قرآن شریف تلاوت کوي چې وتی ته سکون ملاوي سي. سکون د الله پاک په ذکر دی. تاسو په خندا او په چرسو په نشو کې تلاش ستاسو شروع دی. نو دا غلطه رویه ده. دا هیڅکله داسې سکون تاسو ته نه ملاویږي. ګرده ورځ په زوره خاندي او په محفل کې ناستي یو لطیفه وکړي، بله لطیفه وکړي، یو در هغه په یو اره په زوره غټه لطیفه فیش ولګر لطیفه او جوک چې دی هغه کوي او هغه په زوره بیا ګرده پر خاندي چې ناسي. څوک چې کې ناسي هغه نه وخاندي، نو بیا وای دا تیزی بیا هفته نه دی موږ ګرده خاندو، دی بیا نو ولې نه خاندي نه. بای هغه به د مجبوري تایید دلته په دا محفل کې راغلی په ساو سوی چې څه طرح موقع به مازې پیدا کوي چې بای څنګه د محفل ووځم. تی په زوره په هغه محفل کې کښېنولی دی وروره، په زوره سره خاندي وروره، بدال لطیفې مې جوړ کړي دي. فسق و فجور بیا و چشته وایي په محفل کې
چې د الله پاک په کم محفل کې چې د الله پاک ذکر نه د کتاب او د حدیث او د رسول ذکر نه د اسلام دا وایي د قیامت په ورځ به دغه محفل دا به حساب کتاب به غواړي او دا به د الله پاک به د دې حساب کتاب تاسو غواړي چې دغه محفل ستا دپاره د انجام د عبرتناک انجام سبب جوړیږي. ولې په دا محفل کې تا د شیطان ذکر وکړي، لطیفې دې وکړي، خنداګانې وکړي، فسق و فجر دې وکړي، لغویات دې وکړو، پالتو لګیا ولې ورور پالتو لګیا وي، نه د هغه څه څوک علم حاصلوي، نه د هغه څوک یو لار لیکه، یو ډیسپلن، یو ژوند، یو طریقه، یو اخلاق، یو تربیت حاصلولی سي. نو دا رقم خنداګانې ماله څه په کار راځي؟ صرف د دې دپاره چې یاره موږ ټینشن ختم کوو، موږ پریشانیانې ختم کوو. نو ته ولې دومره پریشانه یې؟ ټینشن په چی شتی؟ پیسې نه لرې، روزګار دې نسته، بې روزګاره یې، سال در باندې جوړ دی او دا حال چا در باندې جوړ کړی دی؟ ستا خپل د اعمال نتیجه ده که د خدای د طرفه دا راغلی دی؟ شیطاني قوتو ته دا اعمال جوړ کړي دي؟ دغه ماحول چا درته جوړ کړی دی چې ته دومره پریشان یې؟ ټینشن دی، ګولیانې دي او نفسیاتي ناجوړیانې دي. بایی د سکون کا حاصلې، خوشحالي کا حاصلې، ټینشن که ختم کړي، د خدای پاک ذکر کوه، د حدیث ذکر کوه، د علم او د شعور خبرې کوه، تعلیم یافته خبرې کوه، ښې خبرې کوه، او بل ته هم ښه خبرې ورښیه، ځان ته هم ورښیه. بای پر هر انسان باندې زه خو دا وایم چې دا 40 حدیثونه ګه سره واجب دي، خامخا به د 40 حدیثونه د نبي مبارک 40 خبرې دا رقم مستند حدیثونه هغه به د خامخا زده یې په د نکاح په حواله، د اخلاق په حواله، د دروغو د رښتیا په حواله، د ښه خوراک او د څښاک د اخلاق او د ښې پښتو ښه مجلسونه، دا رقم د علم او د شعور یو ښې خبرې به خامخا تا ته در معلومې 40 چې سبا ته په یو محفل کې کښېنې، د یو چا سره د مجلس وي، نو دا خبرې تم ورته کولی سې او ستا میزدی او ستا ته تا هغه ګمراه نه کړي، یا ته خدای نه خسته څوک ګمراه نه کړي، نه نیم حکیم خطره جان، نه نیم ملا خطره ایمان. نو خبره داسې ده که ښه مجلسونه ستا حدیثونه کتابونه ویلي، د عالمانو سره کښېنستلی، د طالبانو سره کښېنستلی، د ښو پیرانو د ښو خلکو سره د ناسته ولاړه، تعلیم یافته شاعرانو ادیبان خلکو سره د ناسته ولاړه، د کامیابه خلکو سره د ناسته ولاړه تا کړي، نو هغه به تا ته ښې خبرې هم درښي، ته به هم ښې. او که ته دا رقم په محفل کې ناستې په ساوسه وایې، ته هم خاندې، دوی هم خاندي، په زور یوه غلطه خبره کوي، بله غلطه خبره کوي، د اسلام او د دین او د پښتونوالي سره د هغه هېڅ تعلق نه وي، د پوهنې سره، د تعلیم سره، د اخلاق سره، د یو ښه تربیت او تنظیم او ډیسپلن سره ستا د هغه خبرو ګس تعلق نه لري. هغه لغیات یې، فضولیات یې، فضول خبرې بس پر خاندې، هغه د چا د پزې او د مخ او د ویښتانو او د بدن په حواله باندې، د ښځو د نجونو د غیبت، د بل د بوتان په حواله باندې خبرې کوي، د چا کرکټر خرابوي، د چا په حواله باندې لګیا وي، ګرده ورځ د چا سره چې د بد کېږي د هغه په حواله لګیا وي مجلسونه کوي. بای ستا چې د چا څه بد کېږي تېږه سره ولې په خپلو خبرو مجلسو کې وخت ولې پر ورکوې، ولې دا ټیم پر ځای کوې؟ دا ستا ټیم خو ډېر قیمتي دی، ته باید چې تعلیم او سبق او یو ښه ویډیو وګورې، یو ښه کتاب ووایه، د یو ښو انسانانو سره ناسته ولاړه وکړي، یا آرام وکړي، یا ډوډۍ وکړي، یا ذکر و اذکار وکړي، یا لمونځ وکړي، یا ښه کتاب ووایي، یا یو ښه ویډیو وګورې، یا یو ښه تحریر وګورې، نه یو دا رقم یا د چا یو انسانیت یو خدمت وکړي، یو دسخط وکړي، یو زراعت کار دی، سټوډنټ دی، تعلیم یافته دی، سبق ووایي، خپله یو پوهنه ته، خپل ذاتي زندگی ته، خپل کارو ته، بزنس ته، طریقې ته دا ته ټیم ورکې. د کامیاب انسانانو سره خوږه سره ټیم نه وي ورور، هغه په خپل کاروبار، بزنسمین او تجارت او په دکانداري او په سبق او په تعلیم او په پوهنه باندې اخته، د هغه سره ټیم د کومې خوا دی چې ګرده ورځ خاندي. دا ګرده ورځ چې خاندي، دا پالتو خبرې چې کوي، لغویات چې کوي، فضولیات چې کوي، لطیفې کوي، د دې سره کار روزګار نه وي وروره. زه خو وایم د دا رقم پالتو انسانانو سره ناسته ولاړه
نه ده د دې ښه دی چې څوک په تنهایي کې بس یو سوچ فکر ووایي. دا د یو کتابي خبره ده دوستانو چې وایي یوه لمحه یا یو ساعت یا یو ګړۍ دا د الله پاک په کائنات کې غور و فکر وکړي، د الله پاک په قدرت کې غور و فکر وکړي، دا د 80 کاله د عبادت څخه هم افضله دی. انسان چې غور فکر وکړي چې یا خدای د اسمان دې څنګه جوړ کړی دی بغیر کمبو، د مځکه څنګه د زه چیش دپاره پیدا سوی یم، څنګه پیدا سولم، څه طرح مې ځواني تېره کړه، څه طرح به علم ما حاصله کړي، ما لمونځونه سم کړي دي، حدیثونه مې زده کړي دي، قرآن شریف مې زده کړی دی، سبق مې زده کړی دی، نه دی مې زده کړی، زه یو کامیاب انسان یم نه یم، ما د خلکو خدمت کړی دی نه دی مې کړی، زه که مړ سولم د الله پاک چې د فرشتو په ذریعه د ما څه پوښتنه کوي چې دا 4 پوښتنې ځواني الله پاک وایي ما در کړې ده، څنګه دې تېره کړله، مال ما در کړی ولو څنګه دې وګټي، چیرې دې خرڅ کړي، علم ما در کړی ولو څو عمل دې پر وکړي، څو عمل دې نه پر وکړي، عمر ما در کړی وي ټول عمر د کشموالي سره در مرګه پرې، پر دا دې څنګه تېر کړي، چیرې دې تېر کړي. دا رقم سوالو جوابونه یا موږ لرو د دې 4 پوښتنې لرو، هغه لمونځ و، هغه ذکر و، اشکنځا وي، پاتو خبرې دا واغه ایله اضافي، آیا ظلم و زیاتي، د خدای پاک فرضیات هغه حکمونه هغه موږ حاصله کړي دي، چیرې جهاد، چیرې حج، چیرې زکات، چیرې انسانیت خدمت، چیرې حقوق العباد، حقوق الله، دا ټول یو خوا د خالی ده. د 4 خبرو موږ جواب لرو. نو خبره داسې ده چې موږ دومره یعنی کشنی عمر او دومره غټه تیاری د آخرت غه، نو په دا کې که موږ لګیا یو د دې خو ښه دی چې ښه تنهایي کې د الله پاک په نظام کائنات کې غور و فکر وکړه، څومره سکون به تا ته میلاو سي، څومره خوند به وکړي، انسان به ځان ډېر غټ وګړي. زه دا نه وایم چې کبر وکړي یا غرور و تکبر وکړي، یا ته د کائنات په باره کې سوچ و فکر وکړه، ستا عقل و دماغ و سوچ دا موسي ختم سي چې یار الله پاکه ماشاءالله دا څومره غټ کائنات. انسان په خپل بدن کې سوچ فکر وکړي چې یاره دا وینه وګوره، بولې وګوره، دغه بیا د بې دا ټوله بدن څنګه جوړ سوی دی، نه د دې دا سترګې څنګه سوچ وي، دا خبره، دا ژبه، دا ډوډۍ، دا نظام کائنات، دا ګردې، دا پښې، دا اډونه، دا څنګه جوړ سلو، او دومره دا علاج چې څوک ناجوړه سي په کم دوایانو باندې علاجونه کیږي، خالی پر دا کې دا ټوله کائنات خو لکه انسان د خپل بدن په حواله باندې سوچ فکر وکړي، خاندان په حواله سوچ فکر وکړي، چیرې لمر، چیرې سپوږمۍ، چیرې کائنات، دا ذره باندې سوچ فکر وکړي، هریانۍ به واخلي. دوستانو انسی مذاق دا په زړه کې زړم توري او مخ نور هم ختم کوي، دا انسی مذاق دا به د قیامت په ورځ باندې د دې انسی مذاق او د خنداګانې لطیفې او د دې به موږ حساب کتاب ورکوو. نو ولې نه چې موږ د دې څخه انکاري سو، دا محفلانو سه انکاري سو، در دې خو ښه دی چې څوک د یو ګړۍ سوچ فکر وکړي، غور فکر وکړي. نن سبا د خلکو سره سوچ د فکر موقع نسته، او ګرده ورځ خنداوې کوئ، لطیفې کوئ، شیطان خبرې در ښیي، غلطې مجلسونه در ښیي، په زوره خنداوې کوئ، هغه محفل دی د خولې څخه ګیسونه راباسي، په زور خندا کوئ. دا سره انسانیت دی، دا سره یو تهذیب دی. سنجیده ووسیږي، صبر ووسیږي، هر چا که د خندا خبره سره وکړه معمولی داسې ورته مسکراهټ ورته وکړي، پر غاښونه مه ښکاره کوي، پرېږده یاره بې وقوفه، دا پرېږده یاره، دا سره کار دی، دا سره انسانیت دی، دا سره تهذیب دی، دا سره پښتونوالی دی، دا سره کومه رویه ده،
هر ځای انسي مذاق دی، سګریټ دی، نسوار دی، پالتو خبرې، ستا خور، ستا مور، ستا شکنځاوي، طلاق دی، پوچ رد دی، مجلسونه دي، خنداوي دي، غیبتونه دي، پلانکی دی ولو پلانکی دی. هلکه پرېږده سنجیده واوسېږه، دا انسي مذاق به در څو پرې کوئ. موږ دوی ته د آخرت ژوند ګوري او ګرده ورځ لګیا یاست فسق و فجور به کوئ. دغه محفل به د دې جواب به موږ په آخرت باندې ورکوو، دا به زموږ د توک سبب جوړ شي. دا انسي مذاق د مخ نور ختم کوي، د زړه چې دی هغه توروي، دا شیطان غلطې لارې درښي. سنجیده واوسېږئ، ښه پښتو، ښه مجلس، تهذیب یافته. که چا د خندا خبره مو درته وکړه، معمولي مسکراټ کوئ. او که تی سکون غواړئ، دا په خندا کې سکون نشته، سکون د الله په ذکر کې دی. دوستانو، نن ما پر انسي مذاق چې دا زموږ د ټولنې لپاره ډېر خطرناک دی، پر دا باندې مجلس وکړي. الله دې وکړي چې موږ تاسو ښه پښتو، ښه اجلا، ښه مجلس او ښه اخلاق په موږ کې پیدا شي، ښه تهذیب پیدا شي. نو دا زما موټیویشنل ویډیو تاسو نور هم وګورئ په دا پلی لیست کې. سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هره نوې ویډیو در تاسو در رسیږي. سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضر دم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.